basically the organization. یا د فرنچ نظم د آزاد نظم خبره کوي هر نظم دا د هغه شي او هغه ما تاسو وایي چې هغه اول کوشش کوو چې قافیه د دې استعمال کړي او لکه ایشیایي شاعرانو په شان کې شاعري وکړي ماته کې هغې نه تنګ راغله هغه ژبه مغلته مسله ده ژبه خو نو بیا دی نظم شروع نو نظم کې تاسو ته خود معلومه ده چې یو هغه خیال هم سر نه راواخلي ویښ او زمونږ په غزل کې هر شعر کی بیر تخیل ہر شعر کی تخیل جب دیکھ جب جب انگلش رائٹر مورخ تو ہم کو مشرقی شاعر والے دار اسلام رہے مجھے کٹورا ریزا چینی جا غزل کی جو شعر بلکې بلې زموږ د کمیونست دوستانو هم دغه خبرې اخیستې هغه به کیسه کړې ماته چې هندوستان کې جګر مرادآباد ملاقات دلته کې بابا دوی داسې غزلې ولیکلې چې هغه یې حیران جب سے میں نے وہاں رہا چلا تھا وہ نہیں تھی تو یہ تو خیال نہیں کرتی تھی کہ تنوع کس غزل شعروں کی تنوع دا غیر نہیں ہر شعر میں بتائے اور میرا تخیل پیدا کیا تنوع کا ہونا پورا سرسبز ذہن کا جیسے کہ بلا تخیلات راتب یا غنی پراته کوم وخت چې دی آمد وي نو غزل لیکي چې په خپله کریټ کېږي تخیلات او هغه هلته ځي که هغه هلته لیکي نو خپل لیکنو ته زما خیال د بابا نه پس غزلګو شاعران پیدا شوي یعنی تاسو ته پته سیف الرحمن سړي وو ډېر ښه شاعر دا اوس مسعود الله قریشي ګران و اندیش شمس قمر اندیش دا شان کې خیبر اجنسی کې غزلو خان خاطر او پکې او ورسي ټاپ شي درو مو بل دا نو مراد شینواری او خیبر کې یعنی خبر په دې شی ته ورو کنه هغه وایي زه څه خبرو دې ته ما زه څه خبرو ما په دنیا کومه خبره او افریقا خاطر افریقا خلک څنګه په ولي ګوري و تا چې مخ پټ کړو زمون کلچر هم دې په دې کې زمون شاعري هم په دې کې او و جاټ پته دې تعلیمو غزل یا الله چې مې پتا و کومه یا له نو شاعران او غزلګو اوس هم شته دا نن دې جسد خیر علی تاسو زنګ دې که سوال تاسو نه کولای وایي هاي کوي ډاکټر صاحب راوښ شي تاسو که سوال یې زه تاسو نه حاجه به کوم څه غره نه ټول وایي د طریقه چا سوال دی بل طرف نه
داسې کار شروع کړی زما یو ثانه جی مجازي معنا ښه جی داسې بلی بیا کورس کې شامل نظر نه تیره شوې ده جی تیره شوې ده نظر نه خو هغه کې دا افسانه ما ولسي د دې جرګې ته پېښ کړې وه چې زه اول شروع کړې وه ولسي د دې جرګې ته تګ دا شروع کړې وه ټول ځاګونه مې او هغه یې وخت باندې سره څومره کړ ټول اندازې تای حبیبي افغانستان نه جوړ جی بابا ناس او کامل صاحب ناس کلندر ناس شیخ الرحمن سلیم وغیرہ وغیرہ ګر دا جرګه مې کوم ځای ته ولسي دا یو زمانه کې یو وکیل و دا هغه په بالاخانه کې دی د تحریک کسان پارټي نه جی جی افضل خان دی ښه جی افضل خان بنګش ښه جی دا باندې بنګش په بالاخانه کې بیا دا هغه ځای نه چته کامل صاحب بالاخانه کامل صاحب هم وکیل دا هغه بالاخانه ته راغی هلته به راکړي ځکه چې څومره سره کامل صاحب بل ځای ته ځکه چې شروع ټول افضل بنګش بالاخانه ځای وکړي زه کوم ځای کې دا خیبر بازار دی خیبر بازار ته ممکن تاسو دا وایم چې افغان هیر کټینګ سیلون نو نایو دا دا بالاخانه دا نه افغان هیر کټینګ ډېر مست ډېر نو هغه زمانه کې تاسو وایي دا څه وایي هغه زمانه کې داسې حال چې پښتو لیکل کېږي دا د غدارانو په شمار کې بس يدي والله لو كتا ما اول بكتا ناس كامل سيدي بابا دي دي طلعوا كلا يرا تھا موسس خلق ته کتا ناس کله سیدایوي کله غدایوي کله دایوي په تو واجب بڑا هغه دې موږ وکړو شاعري وانا لبو نو دا ولا فوټم دای ځکه چې هغه پایان پورتاسیبل دا کوي چې ادبي لیک باندې نه پوهېږي چې څه غزل د پېښ هغه څه خبره نشته یا په یو څیز باندې مضمون یا مقاله یا رپورتاج وغیره دا به چاپېش نه غریب څه کوي نو دی مونه رپورټ اوس پوهېږي چې اوس زموږ دا ملګری هم دی پولیس کې دی دا هم پولیس کې دی جي ښه دی موږ خو دا نه وایو چې هغه نه پوهېدل جي هغه سیالي وه جی جی ها جی دا و نو ظاهره ده چې موږ انقلابیان نه یو غریبان شاعران دا هر مضمون دغه چې کله به دې کې پیسه واخلو څه سختۍ ډېرې دي زموږ په نسبت ډېر غمونه تېر کړي ستاسو نو خیر هغه ما ولسي ادبي جرګه کې پېښ کړه جی جوابي معنی ښه جي تنقید په پاغې څه کېده نو ته چې مثلا د لیکلو ټیلنټ شته او انشاءالله لا خو دا عمر ډېر لږ دی څومره څومره ډېولپ کېږي چې ما خیالات ورته ښیي نور په دې جدید غزل دی وایي خبره وکړئ چې دې څه خصوصیات پکار دي غزل دی بلند تخوي بلند تخوي خیر سادگی یعنی ګوره د بابا شعرونه ساده ژوند آسان دی دا ما باندې تېر شوي ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم خلک وایي ګران دی چې دا ګران ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم خو طلب د اسانۍ لا مشکل یعنې چې هغې دپاره چې جهاز راواخلې او ګولۍ در باندې روان یې محنت کوي د ژوند آسان دی مګر تکلیف
او د خو شاعرانو کلامو د بابا کلام خاطره خبره دا نظرونه ګوري نو موږ په دې کې چې د مخکینو شاعرانو کلام وګوري نو د سینه کې د په دماغ کې وساته دې بیا څه تخیل کار کوي او ما ورته وویل چې تاسو کې تخیل زموږ ډېر په دې ایج کې یو سړی نو شاعري او هم شاعري کوي هغه تخیل به ځان یو څه شاعري کوم هغه ځان ایج دی نو دا تاسو ان شاء الله دا به ډېر ښه یو کرایټیریا جوړه کړي یو شاعر ځان ته مثالي مخې ته عینه غلی هر یو څه چې ستا په خیبر دې پاتې کلیات یې چاپ شوي دي نظر وفات سیف الرحمن سلیم وفات وړو وړو خدایانو وردګ اوس سلیم هغه شاعر دی چې وروسته بیا توبه لکه یوسف خان هغه هم توبه هغه خو هر څه خپل ګروپ دی دا مې یو فکر دی چپېریانو باندې چې هغه هر څه یا د ټول یوسف التتي وتأسيس في ومبلغ عقل الكفار أو جنبنا وغزالي وجه شين خالا يقول لي مدار ستن أنا ناكل كشمينا زي ما مراد دي بيرولي هذا بيرولي جو شيء لا تاني مراد بيكلم لا يوجد أول ما خلق يتوخيه بس يا أنا قابل في سيرة يوسف نو يوسف بيرجع بدر الشرع ما تكلم أقول يا أخي ما تريد يوسف ده هو وكتب دكتوراه وشهادة الظلم كان في ماستر بيسي كله ناقم وقبل قلت ولا دابل ما شافه دوا قول راهيو إن شاء الله تاسو مستقبلكم ده غزالكم غزال के कम तारीख जी हाँ जी तो काली से क्या हाँ जी ये जागुना मौजूद इश्ते हाँ जी तस्वीर में माता नगर नगर तकड़ी ज़ुबैर असर लो आगे की जमा सारा पेश कर लो काबिल से पे जबे तको कि जबे सफारी हाँ जी वले सफारी हालांकि आगे टक्साली उसदी जब टक्साली उसदी हाँ जी هذا مو مشكلة خبر دغا هغه دا غوښتم له هغه نه واغس موږ نه هغه نه واغس हाँ जी हाँ هغه وی له هغه نه پکار له هغه نه خبر हाँ لا ته لا دا دې باندې خبره جی. هغه موږ نشو فارو کوو जी जी موږ روایت کې کوم څه نه نه او چې زموږ ثوابه ته دی کنه او موږ وای دا هغه نه واغس هاي وای دا هغه نه واغس کامل څه پټای ته او یو شاعر و هغه څنګه مشهور مسکو طالب تاجک نوم اورېدلی हाँ जी हाँ طالب تاجک یې چې تنقید ختم شو जी او لاس ختم شو ټول وروسته غیر سري مشاعره کوي हाँ जी हाँ چې مشاعره مو شوه نو ته مال راغی ما ته وایي باچا ترجمه کړو ترجمه کړو हाँ जी हाँ زبردست ما زه شکر وباسم हाँ زه ځان له خپله ځان
چې دا تا ته په پښتو ادب کې داسې شی ښکارېږي چې والا غلی ځای یا فرق ځان له دا کړ نو بیا ما داسې کار وکړ چا دا خبر تا ته ما کړې بیا ما داسې کار وکړ چې زه به افسانه لیکم دا خو مختصره ده طویل مختصره طویل مختصر افسانه ده هغې کې به سسپنس دننه کاري کلمې به راوځي هغه سسپنس نه ټول جی او ځانونه جی مقامات دا به زما د کوي جی نو د دې نه پس ما یو افسانه ولیکله د نسوارو ډډې د نسوارو ډبې نه هغې ته ټول ماحول د دې ته زمینه کوي فرد شوي بله یو میراثه پروسه وه هغه اوس واله شوې ده خو د هغې ډېر سور او ډېر لوی شوی دا دغه نه دي ګړي بيزي سره پانو پانو ما خپل ګړي بيزي غرمه راوځي ګرمه هغه سوي په خپل مې پیدا نو ټول ماحول ها لاغي ماحول هغه زموږ نه کوو او تاسو یې کینو کوي نو داس کې نو کلندر هغه سره وکړه جی مګر دومره ډیپ سسپنس دی جی چې ما کتابخانه کې ما راغله راغله زه یې غاړې راتلم هغه دی جی ابن حکیم انصاري تاسو منئ لږ ابن حکیم انصاري دا دی حکیم انصاري مخ ته مونږ راغله حاجی روشنایان هغه دا عادت چې هغه غاړه ورکړه غاړه حاجی ما ته وضع لما بقول خير الوضع شاء ما خير تستشير إذا تمر سسبنس ما كم ده من الصور بيعمل تعرف ما تلو ما رايول صحیح تعالوا ما رابطة يا دوم کوشش کړل یو سره طویل مختصر افسانه کړل حاجی ما فرق کوي تاسو مطلب دا دی چې افسانه یو کوی سره لکه کنه زه ډېر کو علامه هغه معنا ځاد راکوي نو څه کوي یہ طویل مختصر افسانه باندې بادشاہ صاحب د غرنا واچوي دینو ملګری دي کنه طویل مختصر افسانه چې ده کنه لکه یو افسانه ده نو لکه چې واقعا او په مختصر افسانه کې لغه چې کلایمکس چې وته وي جی جی نقطه ورود دا نزي یا تاسو هم دا ځکه افسانه داسې شروع کړي دا شروع کړه نه راځي په دې راځي هغه نور څه لکه سسپنس پیدا کول لپاره دا وایي چې ټکه کوله نو څه پټه ده اوس سسپنس پیدا ولازم انا اوقف قلت استاذ بذاك قلت تم وصفاتي وصفاتني ممكن مثل بالکل اغا جارو ته پته ولګی چې چل دا صحیح دی بس دې کومي په دې چې سسپنس رسي نو دا به سسپنس دی سسپنس په سسپنس حاجی نو دې کوم دا او لایمکس داسې دی دې ریکارډ دی دې کې داسې دی چې کته نو روستای کرخه روستای لایو د لایمکس اړه لري او کنا هغه په ټي وي بیا تاسو ما څه دا صحیح تو څه واده ته تاسو څه وته وایي نه ما تاسو وایي دازش بس دز واده دا واقع دا دز مزاج رسد مطلب څه چاو ولې دا ملګری دي تاسو کوي چې دا بدله صنف چې کوم ده بدله په دې باندې بدله صنف بدله دا څه یو مشهور څه
څه کې ټپه پکې وي زه خو غواړم دا یعنې زموږ مډرن شاعران چې دي هغه یې زړه شاعري پرېښودې لکه چاربې ته دلته عبدالواحد ټیکهدار علیګر جوشي او غالب ګل زیارت تا لیدلو زبردست چاربې ته بو شاعر نو زه دی له دا درکوم چې دی خپل زور سره پرې نه کړو دغه غالب ګل استاد د خدای پاک نور دی هغه یو چاربې ته داسې جوړه کړې وه چې یو لفظ باندې شونډه نه لګي نو مطلب بالکل یو لفظ پکې داسې نو چې شونډې مې پرې ولګي لکه لب ولګي شفوي پکې نه ولګا دغه دي عبدالواحد ټیکهدار دغه چاربې ته لیکلي وو یو کتاب هغه شوی دی نو هغه او راته ښکاري زمونږ د ملګري جانې سبزي او غزل لیکلی داسې د شونډې پې نه لګي نو زه ذاتي طور په ما دې تعریف نه دی ځکه چې دا هغه فن پاتې شي ټکو پسې به ګرځي الفاظ به راجم وکړي چې شونډې پرې بیا به هغه لګیا چې موضوع ځای کې ولګي دا ډېر وخت بالکل او نیچرل نه ده نیچرل نه برکل یو ګوټ راغلی دا نیچرل راوځي سلبي تاسو دا نوي هلکان چې کوم شاعران دي غزل خاص کر خبره وشوه که نه نو ما وی نثر باره کې لکه د نوي هلکانو ته نثر لیکلو ضرورت هم شته او که نشته شته نو دوی ته څه پکار دي ډېر زیات دی نثر کومه شاعري څومره چې پښتو کې کېږي دا نو بله ژبه کې کېږي نو تاسو معلومه ده ما قصد وکړ چې زه به نثر نو ما په نثر کې کتابونه هغه غربت د وجې نه هغه چاپ شوي نه دي لا پراته نو ما په نثر کې کتابونه هغه غربت د وجې نه هغه چاپ شوي نه دي لا پراته لږ پنځلس کتابونه زما وکړل د هغې لپاره به زه پیسې جمع کوم بیا بیا او تا ته پته ده چې نن کتاب چاپ کوم څه ته وایي نړۍ نه پټ وکړه د انتظار ماښام موږ ته د نثر د لیکلو ډېر زیات مهرباني وکړئ نثر طرف ته هم توجه وکړئ ځکه چې ما زما لانې سره خبر موږ به وایو چې د صوبې نوم بدل کړئ موږ باندې اگزامونه مو لګېدل یاره دی سپریشن والے دي حالانکه دا خبره نه وه دغه خبره حق او د جایز حق خبره نه وه چې پنجابیانو صوبې نوم د پنجاب د سنجیانو نه اخیستل بلوچیانو نه اخیستلو او بنګالیانو موږ راغی بنګال موږ زما المغربي سرحد دي ټوله دا خو نوم نه وکړه نوم یې دا بدل کړ خیر هغې نه ګل جوړ شو نظام که نه هر حال چې دی دې خلکو پښتو پرې نه کړو پښتو پرې نه او ما هم پرې نه کړو یعنې زما لالچ شو عمران عزیز یو عمران عزیز صاحبه کیسهداره آخر خبره دې ته راورسېده پښتو کې د لوستو کتابونه پړپاتې موږ زاجد ګوري پښتو کتابونه خبر دا دی چې زما یو تجربه وه صوبې نوم مې بدلول غوښتل لا غزل هېڅ بلاله نه
پښتونخوا ټول خلک ها. ټول بس بالکل. د انقلابي شي خو نه دی دنیا مو ها. شکر مونږ ته خدای شکر شکر دې قانوني بدل هم دا پکار دا یا روح یا پښتونستان یا څه صحیح دی. اوس دا دی چې زما یقین دی چې انشاءالله یو وخت به داسې راځي چې دا پښتو به زمونږ د ورونو درسي کوي انشاءالله څنګه چې دا بدله شوه داسې به دام شي ان شاء الله. بیا به مونږ په کار د کور کتابونه ها. چې په کار دا دی چې تاسو اوس نو کتابونه ولیکئ پښتو کې چې هغه بیا په کور کې هغه یې ګرځي نه ها. دی پی ایچ ډي کی کتاب یې دی د پښتو روحاني دي نو زما اصل پیوند جی دا و د تصوف وحدة الوجود. جی. دغه چې ما سره کېږي صحیح دی. وحدة الوجود. وحدة الوجود نو دا یې پکې دغه د پښتو کې شعر دی ها. یو پښتون خو لیکلی ها. په دې ګوتې ها. لکه دی ښه دی دا ما پښتو کې لیکلی ها. ځکه چې پښتو زما ژبه ده بالکل. او ما ټول عمر پښتو کې لیکلي بالکل. خو مصیبت دا دی چې دا کتاب یې نو دا په پښتو کې څوک دی ها. څو کسان ها. اول خو تلویزیون ته پوه شو بالکل. اول صوفیان نشته بیا تلویزیون ته پوه شو صوفیان هم نشته ملګرو ته دې پته وي چې وحدة الوجود اردو کې دی. باچا صاحب. صحیح دی. هغه خرڅېږي دا دې د فخر خبره ده چې د اردو لپاره زموږ ډېرو پښتنو مشرانو کار کړی دی. بالکل لکه دا هم پکې شول حیات محمدیه جی. ها جی. تذکرہ ستاریہ جی. اور جبر احتیاط جی. مکتوبہ شپږ دي سب کتابونه دي ګران دي ما اردو کی ترجمه کړې ولې صحیح. چې اردو کې په ریډر آسان کوي ها. اردو کې اول نه شو صحیح ہے. نو ما اردو ته وکړم دا کتاب یعنی دا د یو ادارې کار چې یو ډایرکټر وي بیا اسسټنټ ډایرکټر وي بیا بل وي بیا بل وي هغه بیا مترجم جی. جی. بیا دا هغه د پاسه وي بالکل. بیا هغه اوکې ها جی. بیا ډیپټي ډایرکټر دی بیا ډایرکټر یعنی دا د یو ادارې کار بالکل. هغه په یک څه تاسو چې ډېر لوی خدمات دي ډېر مهرباني او موږ په دې سره کړي چې پښتو سره مینه وه که نه ځینې کتابونه اوس هم پراته دي ما په دغه باندې ترکیب کړی مولانا حالي مولانا محمد حسین آزاد درسوي دې درې واړو مې ترکیب کړی تغمې دا کتاب دی تغمې دا چا ټول ته وخت الله به چاپ ان شاء الله دا موږ حکومت ته خواست کوو چې تاسو سور کتابونه تاسو لیکو جی تجربه وکړې د سر کې بلکې موږ ته یو رائے راکړه چې یاره دا د سپیکر صاحب خواته تللي دي ثاني خواته تللي دي دی سره دا زه وایم چې الله تعالی دې وکړي چې موږ له داسې مینهناک او په ادب او بیا په پښتو مین خلک راکړي چې موږ دوی پسې نه دی موږ پسې ګرځي ځکه دا ډېر غټ خدمت کوي دی د خپلې ژبې د خپلې پښتو او هېڅ معنی چې کورنۍ ژبه د هېڅ لالې چې زما که کتابونه خرڅېږي او که تاسو کتاب چاپ کړئ کېدای شي یا نه خرڅېږي خلیق صاحب یو مضمون لیکلی خالق خلیق نو روپۍ من ها. 9 روپۍ من د هغې مضمون څوک شاعر یاد کړی دی جی. چې هغه راته وویل چې ما کتاب ته اداره اشاعت سرحد د هغه دوکان ها جی. اداره اشاعت سرحد. د افغان بلډینګ ها جی. دا مال به ډېر شاعرانو دې بدل سره ها جی. هغه خانمیر داني صاحب د خدای ورکړي هغه د شاعرانو هغه کتابات صحیح دی. نو خلیق صاحب یو مضمون لیکلی چې یو ادیب و هغه یې ما کتاب ته
چاپه المارو کې دی کټ په کټو لګي جی نو خیال یې کړی دی اوس پک مې څه پک هلته تللی چې یاره کتاب څخه شوي دي علي صاحب ته ویې څنګه حساب دی نو ورته ویې 9 روپۍ ما لا تللی ویل بیا یې پک مې څه پک باندې نو څنګه حساب دی 9 روپۍ ما نو بیا راغلی خیر څونه تللی راغلی خلیق صاحب ورته دغه ویې 9 روپۍ آخر में तब भी देते मतलब एक कबाड़े के लोग नहीं नहीं लगा था दुकानदार अगर 9 रुपए मन पर अधिक या इतना मुझे किताब दा है बिल्कुल 9 रुपए मन पतोड़ कब दावी के हां सौदा पर कितना आज या रदाई नो ये सारा सब दाम भाई मैटर वही पर था हां जरा डॉक्टर डाइजेस्ट करते उर्दू फिर तस्ता किताब को ज्यादा नूर ये देते दासे मैटर पर के बिल्कुल ताकि दर्स है ताकि तो टोल लो ताकि दे او دې لپاره چې کومه لار پکاري ځان تحقیق د پاره لوسته پکاره د کتابونو پکاري څه پکاره داسې نه به نو څه ځان چې ستا د فقط سبجیکټ دی کنه چې هغه باندې بل نه مده یو دویمه دا که شاعر یې غزل لیکلی ټول له شي تحقیق دی او دې لپاره چې کومه لار پکاري ځان تحقیق د پاره لوسته پکاره د کتابونو پکاري څه پکاره داسې نه به نو څه ځان چې ستا د فقط سبجیکټ دی کنه هغه باندې بل نه مده یو دویمه دا که شاعر یې غزل لیکلی نظمونه ونیول بس غزل نظمونه ورته ډېر کې لیکلی ٹھیک ہے کہ نہیں بالکل ځکه دا بیا سړی توت شي کار یې خراب شي نو بیا دی شي دا یو څیز په څه شي هغه پیک ته बिल्कुल ما خو خپل عمر کې دغه چې نور څه نوم باندې کړي बेशक خو ما په تحقیق پاسانه जी پاسانه لاو شخص जी نه बिल्कुल ما یې دې مقام پیدا बिल्कुल او شکر دې هغه बेशक په لاو شخص ستوري نیمانا सही چې फरमा هغه نه لري बेशक ما څه ته کلندر لیکل دي हाँ जी خو په یو کته مزه ده बिल्कुल او که دماغ وګوري نو هغه کجو کته बादशाह जी से अफसानों किताब में पेवन दे پیوند और राव को कलंदर नुम पता ही गजरे का ना हाँ هغه دې बादशाह से पेवन उगो रही कनी का तरीका मखा हो रही तासो सानी हो रही نه مده دې پیوند نو هغه کې یو دی خو خیال باندې हाँ जी हाँ ظاهر ما خیال باندې हाँ जी हाँ خو خیال باندې ما یو وسنه دي जी ما څه پیښه बिल्कुल माँ कतरी दीजिए दा टोल माँ योजल नजर न तीर शु डेर मख की जी पेवन में कतरी दा खियार बाचा दा नसवार उड़ा बे टोल किताब माँ चता लुस्त है जुड़े वक्त خیر डेर वक्त خو دې کړی خپل لټریچر ته وایي बेशक چې ما یو کې دی والا پیشي چې تاسو باندې हाँ जी हाँ او په دې باندې هغه مطالعه کې وساتل हाँ जी हाँ बिल्कुल هاي ترکیب دا خبرې چې موږ کومه دا په اجنډا کې نه وي اجنډا کې چې موږ هغه نه دسو تاسو دا د بریچا ضرور وکړو دا دي نور دا زه سلام مداري د مای د نظامت د اچارې د ما په والي خو زه د قائد اعظم اصل کې مونږ په دغه وجه باندې د اسنه زمانه خدمت شي نو دا زور